صدقه کول یو ډیر د فضیلت عمل دی د انسان لپاره. دی الله رب العزت په سپیڅلي کلام او د نبی کریم علیه السلام په مبارکو احادیثو کې ډیر زیات ترغیب راغلی دی. صدقه کول یوازې دا نه دی چې انسان پیسې وشندي، بېشکه دا هم صدقه ده. په وس کې دی 1000 روپۍ ولې، په وس کې دی 100 روپۍ ولې، 500 روپۍ ولې، حتی 100 روپۍ ولې، نو څه ناڅه د الله تعالی د رضا لپاره د خپل مال نه صدقه کول دا د یو مسلمان هغه صفت دی چې الله رب العزت د خپل کلام په سر کې بیان کړی دی. الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة، د لمانځه نه وروسته بل عمل ومما رزقناهم ينفقون. نو صدقه یوازې دا نه ده چې انسان خپل مال وشندي، بلکې څه د خوراک شي، د څښاک شي، اوبه، دغه رنګه نیک خبره د یو مسلمان سره مرسته او امداد، یو مسلمان ته یو نفع ورسول په هر لحاظ چې کاروبار کې، تجارت کې، په همسایتوب، دا ټول صدقه ده. د لارې نه یو ضررمن شی ایسته کول دا ټول صدقه ده. ښه خبره، مسلمان سره نرمي، اخلاق، دا ټول په صدقه کې داخل دي. عزیزانو، صدقه دا علما فرمایي د انسان د ایمانداري چې د انسان ایمان لري په رب العالمین له ټولو نه علما وایي لوی دلیل دی، لویه نښانه ده چې انسان صدقه کوي. صدقه دا نه ده لازمه چې ته به دروس بالا کار کوې، په وس کې د 100 نسته خو ته به د 100 روپو بیا نوټ صدقه کوې، که نه نور نسی کېږي، یا چې څونه دي په وس کې. او بهترین عمل هغه دی چې هغه همیشه و که څه هم لږي، احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، که څه هم هغه عمل لږي خو بهترین عمل هغه دی چې هغه همیشه وي. له دې لحاظه چې د سړي په څونه په وس کې هغه قدر کې هغه عمل سرته رسول دا ښه دی. نو در ټولو لوی دلیل علما فرمایي هغه صدقه کول د خپل مال، مثال د خپل یو شي د خوراک د څښاک، یعنې صدقه کول دا د انسان پر ایمان باندې در ټولو لوی دلیل او لوی نښانه ده. ولې څوک خپلې پیسې دغه شانتې پر انبار غورځي، پر روډ یې غورځي، هېڅوک یې نه غورځي. پیسې هر چاته خوښې دي، خو چې دا سړی دغه 10 روپۍ، دا 10 روپۍ، 40 او 100 او زه ورپسې څونه چې دا سړی دا د خدای بنده دا صدقه کوي، خو د خدای د رضا لپاره کوي. نو د چیز لپاره کوي؟ خو د خدای د رضا لپاره کوي، خو ایمان پر الله لري، ایمان پر آخرت لري. لدې وجه د ټولو غټ دلیل پر ایمان باندې دی. او نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي د حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې صدقه کول د الله غضب سړي او صدقه کول انسان له بده مرګ بچوي. علما فرمایي له بده مرګ دا معنا چې بې ایمانه به انسان له دنیا نه تیریږي. مخکې مې درته ویله چې د ایمان در ټولو لوی نښانه هم دغه صدقه کول دي. نو صدقه کول څونه چې مې په خپل وس کې عزیزانو، هغه که د خبرې د لارې یو نیکه خبرې په دې اوس وخت کې د واتساپ خدمت دی، یو دینی خدمت انسان په وخت مخه واخلي، دغسې یو 10 روپۍ یو د خوراک شی چاته ورکول، یو نیکه خبرې چاته کول، یو چا سره کومک و مرستې، یو لارو کارو ترتیب ور برابرول ښول، باور او یقین وکړئ چې ځای ځای به دا درغوایي بالا درته تمام شي، درغوایي به بالا درته تمام شي. علما فرمایي صدقه دا علاج هم دی او دا د مغفرت ذریعه هم ده. علاج څنګه دی؟ وی کله چې انسان ناجوړه شي نو اول صدقه کوي، او صدقه ردی بلا هم ده. عبدالله بن مبارک رحمه الله ته یو سړی راغلی، باره یې ورته ویل چې په دې پښه باندې مې دانه راختلې ده، چې هر څونه علاج یې ما کړي دي نو خو علاج هم نه ورته لګېږي او ښه کېږم هم نه، چې ګرځ ته 5 منټه یو څه ښه شي بیا وشوړېږي، بیا هغه دانه وینې تویي، زوی کوي. صاحب وی عبدالله بن مبارک رحمه الله چې ورته وکتل سړی سرمایه‌دار و، باره یې ورته ویل چې ته ورسه داسې صدقه وکړه چې د هغو نه په جاري مسلمانانو ته، لکه کوهی کنستل، برما او دغه رنګه چینه او دغه رنګه دغسې کار وکړه. وی هغه چې ولاړې د مسلمانانو لپاره یو دغه شانتي کار وکړي، بلکل هغه مریض یې ښه شو.
یو بهترین علاج دا هم دی. لدې وجې انسان له پکار ده چې مخکې که مریض شي چې مخکې باید څه نه څه صدقه وکړي. چا ستا په وس کې پوره وه دا صدره مویره نه سي، د وس خبره مویره نه سي. دوم صدقه دا د ګناهونو د معافېدلو ذریعه هم ده. علما فرمایي انسان چې خطا وسي ګناه وسي څونه دي په وس کې پوره هغونه صدقه وکړه. عمره صدقه دا وکړه. نو صدقه کول اجزانو دا انسان د بلا او مصیبت او د پریشانی سم حفاظت دی انسان لپاره. دا ردی بلا ده. ردی بلا دا معنا چې مصیبت او تکلیف در باندې راځي دا به دغه په خوله کې درېږي. د دنیا او د آخرت مصیبتو څخه د حفاظت او د خلاصي لاره دا صدقه کول دي. په حدیث شریف کې چې علما فرمایي چې دا راغلي دي چې صدقه دا د الله پاک غصه دا ټنډکي ختمي سړی وي. الله پاک چې انسان ته د ګناهونو په سر باندې په غصه ای دی هغه د سړکولو لاره دا د چې انسان څنګه صدقه د الله تعالی د رضا لپاره وکړي او صدقه د ګناهونو کفاره هم جوړیږي. نو چې انسان صدقه وکړي دا ګناه وروسته لحاظه پر هغه ګناه باندې به اول الله پاک معافي ورته وکړي، که نه ولو بیا به الله پاک جل شانه پر هغه ګناه باندې ډېر رانیول او سختي به نه ورسره کوي. الله پاک به دا نه مانه چې دا د دې رواوالي دلیل دی. دا صدقه د توبې په نیت کول لازمي دي چې انسان دا صدقه انسان ورکړي چې اند لپاره دی الله زه بیا نه کوم. او علما فرمایي چې دا چې صدقه انسان د بد مرګ بچاوي د دې دا معنا ده چې د مرګ په وخت کې باغه بدی الفاظ او بدی خبرې د خولې نه وباسي، هغه به پر کفر نه پات کیږي، هغه به ایمان له دنیا نه تیریږي، بلکې دا هغه پر خوله به ذکر او کلمه جاری دي. دا امانت مال کې انسان د 10 روپو څخه لک ته ورسي او که د 10 لک څخه د لک څخه 10 لک ته ورسي او که کروڑ ته ورسي کور کسړی د سرو زرو جوړ کی حجزانو د هر څه پاتې کېدلو حالت. قسم درته په الله باندې خورم چې هر څه پاتې کېږي. چې کله انسان وفات سو چې هغه کفن انسان چې هغه نیم 2 غزه 3 غزه ټکوري چې دا کې پیچ هغه چې دکاندار ته وایي په کلی کې خلکو راوړي د خیراتو د صدقې لپاره په کلی کې پروت یو سړی تان رانیولې پروتي ورله چې دکاندار لور سي هغه در سره شکی چې بابا یا خو بيخي پیسې مراکوي چې پیسې راکې قدر کې راکې چې ما پرو کړی دا ما په دکانداري کې د دې لپاره یې شي یا هغه په خپل دکانداري کې د صدقې لپاره یې شي نو هغه بل درکې نو بیا د پیسې انسان څه پکې. تاسو په خپل سوچ فکر وکړئ پیسې خو دې هم دغه لپاره چې انسان آخرت به جوړ کړي. د انسان ته به هماغه څه په ګوتو ورځي چې تا الله پاک ته 10 روپۍ دا الله ته ورکول دي دا صدقه 10 روپۍ دې ورکړي بدله به الله په 200 چند درکړي او دا به هر څه برته تا ته په آخرت کې ملاويږي. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير. الله وي څه چې تا مخکې کړي دا هر څه به د الله په دربار کې نه په آخرت کې بیا وګوري او به ویني به تا ته ملاوي. نو داسې مه کوئ چې د دنیا پر سر غنا خوښوي، د دنیا پر سر غنی است خو د آخرت خواته فکران روان سي. پیسې دې دغه لپاره د دې لپاره نه دي چې په خواهشاتو په هوسو په دې کې سوداغه نه رامنه کړي، د رواجو نه رامنه کړي.